لكن نن چې کم دي خلکو په لاس باندې کم لار روان دي، کم دین روان دي، کم میشن روان دي، د ریوڼ د مرکز څخه چې روان دي، د دې زه خلاف یم. نو د پښین اکثر خلک په سل کې 80% تبلیغیان دي، ځکه زما څخه خلاف دي. ما د ماجد لپاره سریانه نیول، د پښین تبلیغیان نه راباندې خرڅول، دا د ماجد ته موږ سریانه ورکو. هغه زما ماجد ته خدای کور لا نه بولي، په دا مرکز کې خرڅېدل ماته نه راکول، ځکه زما څخه خلک خلاف دي چې په پښین کې خلک اکثر خلک دغه جهاد منکرین خلک دي. زه درته وایم خلکو واوري، خوا به رسبه ده کوي شاید بعضې خلک په نن عصر کې چې لو فتنه ده د دین په جامه کې تبلیغیان دي، غټه فتنه چې د دین غټ بیخ ایستونکي خلک دي تبلیغیان دي، د قیدانیت او د یهودیت لوی خادمان د ریوڼ مشران دي. که تاسو پر دا خبره شک وینئ چې یا زموږ پکې شک دی، زما په دغه ټلیفون کې یو بیان دی چې هر چا غوښتي زه په ګروپانو کې نشروم. اوس تازه نشر سوی دی، د ریوڼ د مدرسې یو ملا نشر کړی دی، یو بل ملا ته خبرې استولې دي. 10-15 منټه دی، زه فارغه سوی نه یم، دا څو ورځې مې اراده وه چې په ګروپ کې واستوم. په هغه کې دا خبرې کړي دي، یو ملا ته خبرې استولې دي چې ملا صاحب د خدای دپاره زه په ریوڼ کې یم، فارغه دلې سوم، ملا دلې یم، خو زموږ د ریوڼ نن ټول رخ دوو خبرو ته روان دی چې انکار د جهاد، د انبیاو ګستاخي. پروش کال په کراچي کې یو سیفي بریلوی دی، په دې کراچي کې د سیفیان ټول نه دي بریلویان، دا خبره واوري، بعضې بریلویان پکښې کې دي. د کراچي یو سیفي بریلوی دی، ما پر بریلویانو رد وکړي، هغه زما خلاف څه خبرې کړي وې. خلک خو ما بریلوی دلته بولي، هغه مې پنجپیری بولي بریلویان، هغوی ته پنجپیری. موږ د دواړو څه شکر دی بری. یو چاته په پېښور کې ویلي وه، ول ما دته د میاشتې 80,000 روپۍ منتخبي کړي وې، دا بریلوي ورته ویلي وه چې د مدرسې ته به ور استوم، ده پر بریلویانو هم ردونه وکړل. ما ورته ویل چې د 80,000 پر ځای 80 لکه رستی ولاکه دې پرېږدم چې د دینه واوښتې. خو د خدای دپاره رد در باندې کوم، دا طالبان ناست دي. ما 100 کال مکرر وارونه ورته ویلي وه، مال تقلیدي رد به پر بریلوي نه کوې چې پلانکي ویل. د خدای دپاره که دې په بریلوي کې بد ولیدل پروایه، که دې په پنجپیري کې ولیدل پروایه، که په سلفي کې ووینې، که په تبلیغي کې ووینې، د خدای دپاره یې پروایست، د خپل نفس د خواهشاتو په خاطر نه. زه درته وایم خلکو واوري، خوا به رسبه ده کوي شاید بعضې خلک په نن عصر کې چې لو فتنه ده د دین په جامه کې تبلیغیان دي، غټه فتنه چې د دین غټ بیخ ایستونکي خلک دي تبلیغیان دي، د قیدانیت او د یهودیت لوی خادمان د ریوڼ مشران دي. که تاسو پر دا خبره شک وینئ چې یا زموږ پکې شک دی، زما په دغه ټلیفون کې یو بیان دی چې هر چا غوښتي زه په ګروپانو کې نشروم. اوس تازه نشر سوی دی، د ریوڼ د مدرسې یو ملا نشر کړی دی، یو بل ملا ته خبرې استولې دي. 10-15 منټه دی، زه فارغه سوی نه یم، دا څو ورځې مې اراده وه چې په ګروپ کې واستوم. په هغه کې دا خبرې کړي دي، یو ملا ته خبرې استولې دي چې ملا صاحب د خدای دپاره زه په ریوڼ کې یم، فارغه دلې سوم، ملا دلې یم، خو زموږ د ریوڼ نن ټول رخ دوو خبرو ته روان دی چې انکار د جهاد، د انبیاو ګستاخي. هر تبلیغي د ځانه نبي جوړ کړی دی، هر تبلیغي چې په تبلیغ کې ولاړ سي دا خوا راسي وایي زه د نبي پر پله روان یم، د نبي کار وایي ما کړی دی، د ځانه سهار یوه تبلیغي د نبي جوړ کړی دی. انبیا داسې کمزوري خلک ورته معلومیږي، ځان در انبیاو لوړ ورته معلومیږي. ما ته خلکو ویلي دي پلانکي مسجد کې تبلیغي ویله، ول نبیان به هم دغو نه نه ستړي سوي لکه موږ چې ستړي یو. د ګرد انبیاو کار چې دی وایي دا ګشت دی، دا به مو د تبلیغیانو څه اورېدلي، په دې ګشت کې چې روانېږي وایي دا د ګرد انبیاو سنت دی. یوه نبي ولاکه دغسې بې غیرتیا کړې ده لکه تبلیغیان چې کوي، دغو نه بې غیرته ولاکه مسلمانانو په تاریخ کې تېر سوی دی لکه تبلیغی. ته خو نبي څه کوې؟ زما ورسره د خدای لپاره بدي ده، دا بدي مې ورسره په اعلان ده. زه ولاکه یا د منافقت سړی یم یا د درواغو سړی یم. که تبلیغی و د الله د دین سړی و، که تبلیغی و عقیده یې جوړه وه، که تبلیغی و د مذهب سره جوړ و، زه د هغه نه یم خلاف، زما ورور دی، ما ته دې راسي زه پر سر کښېنوم. لکن نن چې کم د دې خلکو په لاس باندې کم لار روان دي، کم دین روان دي، کم میشن روان دي، د ریوڼ د مرکز څخه چې روان دي، د دې زه خلاف یم. نو د پښین اکثر خلک په سل کې 80% تبلیغیان دي، ځکه زما څخه خلاف دي. ما د ماجد لپاره سریانه نیول، د پښین تبلیغیان نه راباندې خرڅول، دا د ماجد ته موږ سریانه ورکو. هغه زما ماجد ته خدای کور لا نه بولي، په دا مرکز کې خرڅېدل ماته نه راکول، ځکه زما څخه خلک خلاف دي چې په پښین کې خلک اکثر خلک دغه جهاد منکرین خلک دي. زه ورته وایم چې وروره جهاد فرض دی، فرض عین دی. زموږ په علاقه کې نوي خلک د دې سیکولریزم خلک، خلقي طبیعته خلک ډېر سوي دي، د خلقیانو د طبیعت خلک ډېر سوي دي.
په عوامو کې زر فتنې ننوتلي دي. عوامو خلکو درته وایم آخري خبره ده، د خدای دپاره درته وایم، ما و خپل رب سره خبر یو، د هیڅ چا د خالد د لحاظه نه درته وایم، د چا د بیرې نه درته وایم، د چا په رد کې د چا د تعصبه والله العظیم که درته وایم زر فتنې راغلي دي. ځان ځنې وګورئ، دا مې درته توصیه ده. د خپلو پخواني لارو ګوري، د ځان کتلو یوه لاره سته، پخواني عقیدې راخپلې کړي، د مشرانو لارې راخپلې کړي، چې څوک ستا د پلارو د نیکو د مشرانو د عقیدې خلاف و دا ځغله کړي، دا پرېږدئ. بس موږ دغه درته توصیه ده. الله مو د حقه مه لرې کوه.